د وی آر افغان پاڼې درنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې دا د افغانستان د اوسني نظام د ملاتړ په خاطر باندې د انټرنیټي لارین 15 ورځ ده. زه ډاکټر نجیب الله زاخلوال یو ځل بیا تاسو سره مخامخ یم او د ما سره میلمه د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ حاجي صاحب امان الله صافی دی. حاجي صاحب امان الله صافی د افغانستان کې اقتصاد لوستی دی او بیا له هغې وروسته د ننګرهار د کندهار په بخښنې سره د کندهار په ولایت کې ګمرک کې وظیفه اجرا کړې ده او له هغې وروسته د بهرنیو چارو په وزارت کې په بېلابېلو پوسټونو باندې کار کړی دی. د دویم سکرټر په ډول باندې او د دې سره څنګ کې د مرستیال سفیر په ډول باندې په بیلابیلو هیوادونو کې دندې ترسره کړې دي. موږ به د حاجي صاحب امان الله صافی سره د افغانستان د اوسني نظام او یا د نظامونو د سقوط په اړه مرکه ولرو او په دې به خبرې وکړو که چیرته د ډیپلوماټیکو عرفونو له مخې نه یا د اصول له مخې نه نظامونه باید څه ډول تعریف شي او نظام سقوط زموږ خلکو ته کومې بدې پایلې لري، په دې به سره خبرې وکړو. موږ د وی آر افغان پاڼې درانه اوریدونکو تاسې موږ سره تر اخره پورې اوسیږئ او د حاجي صاحب صافي خبرو ته غوږ ونیسئ، د ډیپلوماټانو د نظریو څخه به برخمن شئ. حاجي صاحب ستړی مه شئ او په خیر راغلئ. ژوندی اوسیږئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه د مخه لومړی خپل سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او ستاسو له لارې ټولو خوږو دوستانو او ستاسو د ټیم ټولو غړو ته وړاندې کوم. له تاسو څخه ډیره مننه کوم چې ماته په دې مسالمت آمیز او سوله ییز انټرنیټي انلاین لاریون ته بلنه راکړې ده او د الله تعالی نه تاسو ته په دې لاره کې د لا بریا غوښتونکی. کور مولانا لومړی پوښتنه زموږ دا ده، سره دې چې تاسې ډېره زیاته تجربه لرئ په دولتي چوکاټ کې او په بیلابیلو پوسټونو مو دنده اجرا کړې ده، ډیپلومات او اقتصاددان هم یاستئ. لومړی پوښتنه زموږ دا ده چې که چیرته دغه نظام چې اوس د انتخاباتو له لارې ټاکل شوی دی او د ملي وحدت حکومت ورته وایي، دا سقوط وکړي، یو تعداد خلک په دې نظام پسې خپې رابډوالي دي چې دا نظام ته سقوط ورکړي او زه بل نظام ته پرېږدي. من ستاسو له نظره که دا نظام ته سقوط وکړي یا د کودتا په شکل یا د جرګو په شکل د منځه یوسي، څه بدې پایلې به ولري خلکو ته؟ ستاسو سوال په مقابل کې باید عرض وکړم د اوسني نظام ملاتړ په خاطر خپل عرض داسې وړاندې کوم. باید وایم چې زه او زما په شان نور افغانان چې د خوږ وطن افغانستان سره مینه او محبت لري او د دې نظام څخه همیش ملاتړ کوي، پاتې دې نه وي چې موږ هغه پخوانۍ تجربې له یاده وتلې نه دي. هغه څوک چې نن غواړي د دې مشروع نظام په ړنګولو کې هلې ځلې وکړي، دا معنا ورکوي چې موږ به یو ځل بیا د قدرت جزیرو ته لاړ شو، نه تنها په مرکز بلکې په ټولو ولایاتو کې لکه د پخوا په شان چې هغه د قدرت جزیرې موجودې وي هغه به بیا موږ ته راوښیي. که لږ څه ډاکټر صاحب لږ شاته تاریخ ته نظر وکړو یا اشاره وکړو، 98 کاله پخوا کله چې اتل امان الله خان د ملک واګې په لاس کې واخیستلې، نو د اوسني نظام په شان یې همدغسې په بعضې اصلاحاتو لاس پورې کړ. د بېلګې په توګه په لنډ ډول وایم په اداري اصلاحاتو یې لاس پورې کړ. هغه کسان چې د کار وړتیا یې نه درلودله هغه یې له دندې ګوښه کړه. دوم د هغه حقوق او اضافي معاش چې د پلار د سلطنت یعنی امیر حبیب الله خان په وخت کې اربابانو، محمدزیانو او بیکارو خلکو ته ورکېده هغه یې پرې قطع کړ. هغه کنیزې او غلامان چې د پلار په وخت کې د اربابانو او محمدزیانو په لاس کې وي هغه یې ازادې کړلې او د یو ملي هویت تر نامه یعنی افغان تر نامه ټول افغانانو ته مساوي حقوق په نظر کې ونیول. خو کله چې دغه ډاکټر صاحب کله چې دغه په خمړی
د اربابانو او مامزیانو له خولې ووتل هغه کسان د دولت په مقابل کې راجګ شول او د خلکو او ځوانانو د سپېڅلو او ګرمو احساساتو ناوړه ګټه پورته کړله. هغه امان الله خان تېښتې ته مجبور شو، افغانستان یې پرېښود او د افغانستان واګې د داسې خلکو په لاس کې ولوېدلې چې په لوی لاس یې افغانستان او د افغانستان خلک د تباهۍ یو کندې ته وغورځول. یعنی ستاسې موخه دا ده چې یعنی که چېرته دا ورته اوسنی دولت هم داسې په ځینې مجاهدینو باندې دا تیاره ډوډۍ بنده کړه او ځینې ناوړه خلک یا غیر فعال خلک له دندو لرې کړل، نو اوس هم دا خلک راجګ شوي کټ مټ هماغه تاریخ تکراري او که تکراري کړي نو ګوره عین تشابه لري. عین اوس چې ډاکټر صاحب دا چې په دې ورځو کې په شرق غرب او شمال او جنوب کې یو تعداد د لاس په ګوتو په شان کسان را پیدا شوي او د دولت پر ضد غونډې جوړوي او د خلکو د ګرمو احساساتو ناوړه ګټه پورته کوي او غواړي چې په دې ملک افغانستان کې یو ګډوډي رامنځته شي او بیا هغه د قدرت جزیرې وجود پیدا کړي او زمونږ کومه هغه غیر قانوني شتمني چې موږ په لاس راوړې د تل دپاره خوندي وساتل شي. نو اوس ګوره دا داسې کسان دي چې په شرق او غرب کې اوس د دې دولت پر ضد غونډې جوړوي او غواړي چې دا دولت له منځه یوسي او یو داسې بې ثباته دولت راوړي چې د دې د غیر قانوني شتمنیو څخه څوک پښتنه ونه کړي. موږ دلته یو تعداد خلک داسې دي چې هغوی وایي چې عنعنوي لویې جرګه دې باید رامنځته شي او قدرت دې بیا یو منځمهالې ډلې ته وسپارل شي. او ستاسې په نظر باندې دا کټ مټ د کودتا یو رنګ نه دی؟ همدا ما خو درته ویلې چې غواړي په یو او بل بهانه هغه یو بل بهانه هم دا ده چې یا لویه جرګه راوغواړي یا د بلې لارې یا د بل انتخابات یا بل موقتي حکومت داسې جوړ شي چې دوی دغه اوسنی نظام چې کوم په پښو ولاړ دی او غواړي چې هغه بنیادي اصلاحات په افغانستان ته راوړي، خو کله چې دغه د دې پر ځای بل حکومت لغی بیا دغه شیان د بیان ځي او د دې هغه کوم شیان چې دی هغه په ځای پاتې کېږي، څوک بیا د دې پښتنه نه کوي. اوس خو دا لړۍ روانه ده، د هر چا پسې د هر چا چې شی پیدا کړی دی. وایي په دري کې که وخت لري په یو دري کې یو شعر دی، زه به یې درته ووایم. مهرباني. وای بهر کی افزوده گشت سیم و زرش، بهر کی افزوده گشت سیم و زرش، زر نبریده از آسمان بر سرش. از کجا کرد این همه زر و مال، از کجا کرد این همه زر و مال، پس یا خودش دزد بود یا پدرش. یعنی دا د دې اوسني وخت سره دغه شعر د دري د دې سره سمون خوري کني. بالکل بالکل ولې همداسې ده. بالکل د وی آر افغان پاڼې درنو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه کوم. ملګري چې تازه راغلي دي، زه ډاکټر نجیب الله زاخیلوال زما په کوربتو باندې له ما سره میلمه حاجي صاحب امان الله خان صافی دی. حاجي صاحب امان الله خان صافی د اقتصاد پوهنتون څخه کابل فارغ دی او بیا یې په بېلابېلو دولتي پوسټونو باندې کار کړی دی او په د اواخرو کې د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د ډیپلوماټ په حیث باندې دنده ترسره وړې ده. د نوموړي نظر راخلو چې د افغانستان د اوسني نظام د ملاتړ یعنی څه او ولې او څنګه باید موږ ملاتړ وکړو او که دغه نظام د منځه لاړ شي نو کومې ناخوالې به ولري، کومې ستونزې به ولري او د دې نظام بدیل شته که نشته دی. ولې حاجي صاحب په دې اخرو کې یو تعداد سیاسي مشران یا د حزبونو مشران دا شعار ورکوي چې نوموړی دولت ناکام دی، هم په اقتصادي برخه کې، هم په سیاسي برخه کې، هم په خارجه پالیسۍ کې، او داسې ښیي چې موږ د دې وړتیا لرو چې که د ده په زیاره شو دا کار به ترسره کړو یا د انتخابات را مخکې شي او دا د هغه خپل وخت ته نه رسېږي. ستاسې په نظر باندې په افغانستان کې داسې یو نظام رښتینی راتلی شي چې کولی شي د دې نه بهتر واوسېږي؟ زه فکر نه کوم چې داسې نظام دی راشي چې هغه د دې اوسني نظام ځای ونیسي او داسې یو ثبات او اصلاحات رامنځته کړي چې هغه د ملي ګټو په خاطر وسیږي، د خلکو په ګټو په خاطر وسیږي، د افغانستان ګټو په خاطر وسیږي.
منګه ترخی تجربې لیدلې دي نه غواړو چې دغه نظام ړنګ شي منګه د اویاومې لسیزې هغه ترخی تجربې بیا نه غواړو چې زاخلوال صاحب تکرار نو مهرباني نو دا چې اوس ما ته وویلې چې د ګوتو په شمار خلک دا ادعا کوي نه هغه کسان چې هغه مثلا د خپل شخصي ګټو نه ملي ګټې ته زیات وفادار دي او هغه کسان چې اوس دا ادعا کوي چې دا نظام دی ړنګ شي او د هغې په ځای دی بل نظام راشي هغوی غواړي هغه کسان دي چې د ملي ګټو په خاطر د ملي ګټو نه خپلې شخصي ګټې بهترې ګڼي یعنی د کومنګ په کولهم ډول باندې وایو یا داسې ستا له خبرو داسې دغه کېږي چې یعنې هغه خلک چې په اوسني نظام کې ډېرې چغې وایي دا هغه خلک دي چې د دې نظام خلاف دي چې دوی شخصي ګټې په خطر کې دي دوی د ملي ګټو پروا نه ساتي بلکې د دوی شخصي ګټې په خطر کې په همدې خاطر باندې دوی راپورته شوي دي او د دې نظام خلاف یا غواړي چې دا نظام خراب کړي او خرج و مرج رامنځته شي تر څو بیا د دوی سوداګري شروع شي ما د تویل دی غواړي چې بیا د هغه د قدرت جزیرې په افغانستان کې رامنځته کړي چې په هغې کې د دوی دغه شتمني د تل دپاره خوندي اوسي ځکه هغه تجربې موږ ولیدلې هغه حالات موږ ولیدل دا ټول د ظاهر شاه د وخته پورې تر ننه پورې موږ دا تاریخ لیدلی هغه تاریخي تجربې ټول موږ لیدلې موږ نور نه غواړو چې هغه تاریخي تجربې تکرار شي او بیا هماغسې یو ملک الطوایفي او په هر ناحیه یا په هر ښار یا په هر ولایت یا په هر ولسوالۍ کې یو پاچا موږ ولرو موږ غواړو چې یو مرکزي پاچا ولرو او د دې مرکزي نظام تر لاندې ټول ولسوالۍ ولایت او مرکز په شمول د دې د ادارې د لاندې اوسیږي او که داسې نه اوسیږي بیا به هماغه پخوانۍ ګډوډي هماغه حالات به خلک د افغانستان خلک به په ډېرو مشکلاتو باندې اخته وي لکه چې پخوا اخته وو دا چې تاسې په خارج کې هم دنده اجرا کړې اوس دا مهال په خارج کې بیرون د وطن څخه اوسېږئ کډوالۍ ژوند کوئ نو تاسې څنګه کولی شئ د دې هیوادونو تصویر خپلو خلکو ته تشریح کړئ ورته ووایئ چې دلته د سیاسي سیستم یا د ټاکنو سیستم په څه ډول په مخ باندې ځي که په دغه مثلا په خپله د بلجیم په هیواد کې یا د اروپایي نورو هیوادونو کې چې تاسو را کوم تصویر لرئ دا یو تقریبا لږ تر لږه د خپل هیواد سره مقابله کوي نو څنګه کولی شي چې د خپلو هیوادوالو ته دا پیغام ورکوي چې دوی هلته څه وکړي دلته موږ ولیدل ما په خپله په انتخاباتو کې دلته ګډون کړی دی او د دې هغه نظم او ډسپلین چې ما په انتخاباتو کې لیدلی دی نو زما ډېر خوښ شو هر سړی راځي هلته لیست د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکوي نو داسې د دې په شکل نه اوسېږي چې سبا ته ووایي چې په دې کې تقلب شوی په دې کې دا شوی دی او کله چې نتیجه اعلان شي زه یې منم یا نه منم یا داسې دی هر سړی راځي د خپل کاندید مورد نظر کاندید ته رایه ورکوي په یو مسالمت آمیز او سوله ایز شکل سره او هغه دی چې کله نتیجه اعلان شله ټولو ته د منلو وړ ګرځي او څوک په هغې باندې انتقاد نه کوي چې یا دې درغلي کړې یا یې داسې کړې یا یې هغسې کړې ده نو ګرچې دلته هم دغسې د افغانستان په شکل مختلف قومونه څو ژبې موجودې دي خو دا نه وایي چې دا د دې ژبې دی منم دا د دې ژبې دی نه منم دا د دې قوم دی منم دا د دې قوم دی ټول ته د مړل ټول خلک د ملي ګټو په خاطر هماغه یو کس چې د ټولو په رایه په اکثریت په رایه مابین ته دغه هماغه د قبول وړ دی بیا یعنې نوموړی کس خپله دوره 15 کلنه دوره یا 4 کلنه دوره هغه په ښه شان او شوکت سره په ښه خپل مسؤلیت سره هغه کوم وظیفات چې دې ته سپارل شوې ده د تعیین شوي مودې پورې په ښه وجه سرته رسوي د هغې وروسته بیا اعلان کوي چې بیا موږ انتخابات کوو یعنې داسې څوک نه پیدا کېږي په دې نظام کې په خارج کې چې ووایي نه دا کار یې ونه کړ یا دا په دې کار کې دی پاتې راغی څوک نه لار ویونکی نه د هغې په ضد خبرې کوي نه په اخبار کې نه په بل شي کې ټول د همغې نظام یا یو مشر ته لاندې خپل کار کوي خپل ژوند کوي د ویار افغان پاڼې درنو لیدونکو یو ځل بیا سلامونه کوم ملګري چې نوي راغلي دي او زموږ خبرې او بحث اوري له ما سره
حاجي صاحب امان الله صافی پخوانی ډیپلوماټ د بلجیم څخه په لیکه دی. زه ډاکټر نجیب الله زاخیلوال د کوربتوب کوم د نن ورځې د بحث. زموږ بحث په دې باندې دی که چیرته د افغانستان اوسنی نظام سقوط وکړي کومې بدې پایلې به ولري او زموږ د انټرنیټي لاریون نن 5مه ورځ ده. دا لاریون د جنوري د اول تاریخ څخه پیل شوی دی تر 5 تاریخ پورې به دوام مومي. په د دې لاریون موخه یوازې په افغانستان کې د اوسني نظام څخه ملاتړ دی. موږ نه غواړو چې موږ یو ځل بیا تیر تاریخ لکه څنګه چې حاجي صاحب ما اشاره وکړه تکرار شي او یا موږ د ستونزو سره مخ شي بیا کډوالي شي جنګونه شي او یا د قدرت جزایر رامنځته شي ملک الطوایفي رامنځته شي. یوازې موږ غواړو چې د دیموکراتیکو اصولو له مخې نه باید قدرت یو کس څخه بل کس ته انتقال شي. په میان د دوره کې باید حکومتونو ته خلکو ستونزې جوړې نه کړي. راځو د حاجي صاحب څخه بله پوښتنه کوو. صافی صاحب من حیث دا چې تاسې کاري تجربه هم لرئ او په بیلابیلو شباتو کې کار کړی دی. یو تعداد خلک په مختلفو ځایونو کې غونډې کوي، مثلا په هرات کې غونډه وشوه، په کندهار کې وشوه، په ننګرهار کې وشوه، په مختلفو ځایونو کې غونډې کوي او دوی همدغه یو خبره کلکه کړې چې نوموړی دولت په دې تورنوي چې دوی د قومونو ترمنځ نفرت ته لمن وهله. دا خبره دا اوسنی دولت په دې باندې تورنول آیا رښتیا هم د اوسني نظام دا کار وکړو که نور داسې خلک شته دي یا بهرنۍ کړۍ دي یا پخپله همدغه خلک چې دا د قومونو د نفرت چې دوی پخپله دوی مسؤل دي چې دا دوی ورته لږ چا دې ته دا ډېر کار وکړو. ستاسو له نظره دا خبره تر کوم حده پورې په اوسني نظام کې درسته ده؟ زه خو ډاکټر صاحب زاخیلوال دا خبره په کلکه ردوم. که تاسو د اوسني دولت یا کابینې ته یا ارګ د مراجعه وکړي که چېرته دوی د نورو قومونو سره ضد درلودل، ضدیت درلودل یا بدې درلودل، دوی به په خپله کابینه یا په ارګ په تشکیل کې هغه کسان نه مقررول چې د دوی د مثلا په ضد راتله یا د دوی په ضد وو. نو اوس تاسې وګورئ چې د دې کابینه کې د ټولو قومونو کسان شته او تاسې کولی شي چې پلټنه وکړئ چې په ارګ کې د دې کسان شته یا نشته. هغه ورځې ما خپله زاخیلوال صاحب د چغانسور صاحب چې په ارګ کې کار کوي د دې اوسني نظام البته د غني صاحب سره کار کوي، هارون چغانسوري چغانسوري، نو د هغې استعداد او وړتیا د ستایلو وړ ده. هغې دغه ستا سوال په شان یو وطنوال ترې سوال وکړه په هماغه مناظره کې چې په هغه مناظره کې نور دوستان هم شریک وو. یو سوال ترې وکړه چې دغسې تاسې قومي او سمتي یا ژبني شیانو ته لمن وهئ. بیا هغې دغه سوال په جواب کې دغه وویل چې تاسې کولی شئ راشئ په علني توګه وګورئ چې په دې کې د قوم سمت او ژبې کسان نشته او دا چې اوس نن ویلې ناري وهي یا په شرق یا په غرب یا په شمال یا په جنوب کې هغه ویلې د هغې منافع په خطر کې دي، د هغې ګټې ولې په خطر کې دي. یو مثال هغه دی همایون صاحب یې وویلې چې زه شاید یم یعنې د دې چې د هغې ګټې په خطر کې دي که نه دي. نور څوک داسې پیدا شوي چې ووایي چې دا نظام بد دی یا دی سمتي یا قومي یا ژبني ته دی لمن وهي او دغه بې اتفاقي د افغانانو په منځ کې یا په افغانستان کې را پیدا کوي. ډېر ښه معقول جواب یې ورکړ. همدغه ستا په شان سوال یې ترنه وکړ. زه د دې د چغانسوري صاحب استعداد یو ډېر با استعداد چې ما یو کمنټ هم ورته ولیکه چې غني صاحب دغسې د استعداد وړ کسان د ځانه را چارپیر کړي، یعنې په ډېره خوږه لهجه په ډېر ورین تندي دا سوال جواب. د بیا افغان پاڼې درنو لیدونکو تاسو به خبر یاستئ چې یو تعداد یو شمیر ځوانان چې تعداد 15 کسان ته رسیږي وپتهیله چې د اوسني نظام په ملاتړ باندې یو انټرنیټي لاریون ترسره کړي. دا ځوانانو یوازینۍ موخه همدا وه چې دوی د کوم شخص کومې ډلې ملاتړ نه کوي بلکې یوازې دغه نظام ملاتړ کوي او نه غواړي چې دا نظام سقوط وکړي یا دغه سکلیټ چې جوړ شوی دی په دې 14 کالو کې او د یو منظم دولت څښتنان یو دا مات نشي. موږ په دې 14 کالو کې د تاریخ په اوږدو کې لومړي ځل د دې شاهدانو شوي چې د ښاغلي ولسمشر حامد کرزي
څخه په سالمه توګه باندې واک ډاکټر اشرف غني ته انتقال شو او اوس یو تعداد شمیر خلک راپورته شوي دغه دولت پر ضد باندې مټې رانغاړلې دي مظاهرې دي او جلوسونه دي جلسې دي او مختلف دغه دي نو موږ دا خپل حق وباله چې دغه نظام پر وړاندې دغه نظام په ملاتړ باندې خپل غږ پورته کوو او دا جرأت هم ځان ته ورکړو چې دغه ځینې کسانو په دغه باندې چې موږ هم په دې پوهیږو چې دوی غاصبین دي مشکلات لري جنګ سالاران دي د دوی پر وړاندې موږ دا جرأت وکړو چې موږ د دولت ملاتړ کوو دا ځوانان چې رامنځته شوي دا د هیڅ چا پورې تړلي نه دي او د هیڅ چا کوم دغه نه لري اخیری پوښتنه زموږ د حاجي صاحب څخه دا ده حاجي صاحب چې دی د حاجي امان الله خان صافی د بلجیم په هیواد کې اوسېږي موږ سره د نظر خاوند دی خپل بحث موږ سره شریکوي او د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ دی په هند او د اروپایي په بېلابېلو مملکتونو کې د بهرنیو چارو وزارت لخوا ډیپلوماټ پاتې شوی دی او همدارنګه د اقتصاد په برخه کې زده کړې کړې دي او دلته په بلجیم کې اوسېږي داغه نظر تاسو واورید او اخیری پوښتنه هم دا ده چې صافی صاحب تاسو د بی آر افغان پاڼې د دغه چې د ځوانانو پر مخ اچولې ستاسو خپل ځوانانو ته افغانانو ته چې دا مهال زموږ خبر اوري غږ اوري هغوی ته مو څه توصیه ده څه نظر لرئ مهرباني مخکې باید ووایم چې یو د خبره زما له یاده ووته چې باید ووایم چې اوسنی نظام مشروع نظام دی ځکه د افغانستان د اکثریت خلکو رایه منځته راغلی دی او دا چې بیا وروسته د ملي ګټو په خاطر کوم مشارکتي بڼه یې غوره کړې ده هغه به ووایي چې هغه کومه تېروتنه نه ده ځکه د ملي ګټو د خوندیتوب په خاطر دا کار شوی دی او زه هغه ځوانانو ته وایم چې که په بهر کې اوسېږي یا په داخل کې اوسېږي د دغه اوسني نظام نه باید ملاتړ وکړي او د یو تعداد هغو کسانو چې هغوی خپل شخصي ګټې اوس په دې نظام کې خوندي نه دي او غواړي خوندي کړي او د دې ځوانانو او د افغانستان د خلکو د ګرمو احساساتو نه ناوړه ګټه پورته کوي باید د دې کسانو په خبرو او غونډو او ویناو ونه غولي کورمدان صاحب یو ځل بیا د ټولو دوستانو څخه هیله لرو چې د انټرنیټي لاریون موخه یوازې همدا ده چې موږ دغه نظام ملاتړ کوو تاسو موږ سره څنګه کومک کولی شئ تاسو کولی شئ زموږ ویډیوګانې شیر کړئ شعارونه شیر کړئ او په خپل فیسبوک پاڼو باندې ولیکئ چې موږ د دغه نظام څخه ملاتړ کوو تر څو پورې موږ ټول خلک په دې پوه شي چې د افغان ولس دغسې خلکو سره نه دی د افغان ولس یوازې د افغانستان د ښېرازۍ او پرمختګ په اړه فکر کوي صافی صاحب که آخره کې څه ویل غواړي مهرباني نو په آخر کې دا ویل غواړم پاتې دې نه وي چې موږ افغانان که په داخل کې یا په بهر کې د خپل خوږ وطن افغانستان سره مینه او محبت لرو دا په دې معنی نه ده چې ځینې افغانان وطن پرسته چې په خارج یا بهر کې اوسېږي هغوی خپل افغانستان له یاده وتلی دی یو شاعر وایي زاخیلوال صاحب موټی خاوره د وطن به پرې ور نه کړم که پر سر د ځمکې هر وطن خوتن شي په همدې شعر به دا ټولې خبرې همدلته پای ته ورسوو چې ټول افغانان په بهر کې دي د خپل وطن خوږ افغانستان سره د خلکو سره مینه او محبت لري هغه یو اواز یو هغه سندرغاړی نوم یې د یاده وته وایي چې دا بلډینګ ګورم دا سړک وم دا زما نه دي یعنې په دې معنا چې دا زموږ خپل ځای نه دی زموږ خوږ وطن افغانستان بالکل خبره دا ده چې افغانستان له یاده نه وځي همیشه هم په یاد دی نو دا به دعا ورته کوو چې خدای دې په افغانستان کې یو تلپاتې سوله راولي چې ټول افغانان که په شرق دي که په غرب دي په شمال کې دي متحده په یو اتحاد او یووالي سره په افغانستان کې ژوند وکړي او دا کومې ناخوالې چې دي خدای دې دا د بینه ځنې یوسي امین
انټرنیټي لاریون درنو اوریدونکو او د ویار افغان پاڼې درنو اوریدونکو تاسو زما او د صافي صاحب بحث واورید هیله مو ده چې موږ سره په دغه لاریون کې برخه واخلي خپل ملګري راوبلئ چې موږ سره برخه واخلي څومره چې موږ تاسو ډیر ملګري راوبلئ هم موږ لاریون پراخیږي په عین ډول باندې لکه په سرک چې څوک لاریون راوباسي ویډیوګانې شیر کړئ راشي موږ نه پوښتنې وکړئ او موږ سره راشي په خپل تاسو راشي لایو ډول باندې موږ به تاسو ته وګونیسو د دغه لاریون ملاتړ یوازې د هدف دا دی چې موږ نه غواړو چې دغه نظام سقوط وکړي تر بل بحثه پورې زه ډاکټر نجیب الله زاخیلوال او زما ملما حاجي صاحب مالا صافي په لوی الله سپارو خدای پامان ډاکټر صاحب ډیره مننه دا چې بیا یو ځل بیا تاسو نه مننه کوم چې ماته مو مسالمت آمیز او سولیزه لاریون ته بلنه راکړه په دې لاره کې لا بریاوي غواړم په لوی خدای بس زما هیله بدای چې تاسو نور ملګري خپل راوبلئ چې هغوی راشي او دغه ویډیوګانې یا د نظریات موږ سره شریک کړي ترڅو خلک په دې پوه شي چې ټول ولس د دوی سره نه دی ولاړ دا یو څو په ګوته په شمار غاصبین دي او د بالکل نو ما خو تاسو کو خدای دې وکړي چې د ازما د وینا او د خبرو لامل څوک خوابدي نشي او بدرات وای حقیقت نه دلی دا ترخه تجربه منګ نه غواړو نور تکرار نه څوک مم نه باندې موږ به طرف یو موږ د کوم شخص د کوم چا نوم نه دی اغسته موږ په به طرف ډول باندې موږ یوازې دغه نظام لا تړ کړي په دغه نظام باندې څوک خپکیږي هغه خلک خپکیږي چې هغه ګټي په خطر کې دي او چې په دې وطن باندې کوم خلک چې په دې نظام کې ګټي شخصي ګټي نه لري او ملي ګټي لري هغه نه خپکیږي هغه پوهیږي چې در چیرته دی مشکل چیرته دی کور مدان ستاسي راتلل یو ځل بیا تاسو نه مننه کوم د ویر افغان پاڼې د استازي په ډول باندې او دغه انټرنیټي لاریون د کمیسیون د غړي په حیث باندې تاسو نه مننه کوم چې موږ بلنه ومنله او په بحث کې موږ سره برخه واخیسته کور مدان